اینی حیثیت تو بسسه در بین تب عکس یادگاری میگیره. در بین تب اما عکس یادگاری میگیره او بس اینی اصلیت دسته. صبر کن. اینی حیثیت دسته. این پکر دوزی میکردین شما پرالانو تو. این پکر شما دوزی میکردین. پکر دوزها. این دیگه ایش سعی کن. تلفونا و طلاوای مردم دوزی کرده. اینی پدرتان از دیگه خود کسی دیگه نیست. خود 45 سال پیش اینمی بیناموس آلوسی که تو پدرلعنت منگر پنشیره به دنیا آورد. اینی پدرت از منگله. حالا من از این رقم پدر چه قسم پسر من توقع داشته باشم که در تب او عکس یادگاری میگیره. قامی یا پدر منگل پنشیریست یا زیدگاهش دیگه. خو از این رقم پدرش که این رقم باشه که در تب او عکس بگیره یا این رقم باشه که پکر دوزی که در بگرزه از اون چی از اون بچه از اون چی توقع را داشته باشم. حالا اگه من توقع داشته باشم که بچه از دیگه وطن ما را آباد کنه؟ نه دیگه. خدا لعنتت کنه ظاهرشاه. خدا لعنتت کنه ظاهرشاه که اینمی کراچیوانای بدبخت گوباکار مردارخوره سقه برادر عزیز در وقت از اینمی رشد کن. اگر نه دمی چاش خواه می بودیم دم یک دم صدای از این میکروب ما آمد از این پدرای از یا پیاز کچالو پیاز آل برادر عزیز مارشال شد برای من از امو وقت رشد کردن. یادن تاجک که تاسو د صفایی په دوره کې د میرویس نیکه په دوره کې پیدا کې زما مخ راتور کوي په تور خره مې بیا سپور کوي او په دغه غاګۍ مې په دې مخ واله دغه د میرویس نیکه په وخت کې یو تاجک ماته د کتاب په اساس ثابت کړه راس قلاره ناست استی چې درته وایي پښتون برادر مسخله درته جینګه شي د مرداره قواره په غېږ کې نیسي. خدای د تا وشرموي دا مرداره څېره سیز د تاسو د سړي زمان نسوي. شل نفره پښتانه ناس یو دنه پارتیوان سره نوځي ځان داسې سنګین که او جوړ بخیر دا شل نفره ورسره په فارسي خبرې کوي. بدبخته انسانانو. والکه ته خو پښتون یې که نه؟ ته خو وایې چې په پټي و کوناټي خپل سر شیندمه. ته خو وایې چې زه پښتون یم ننګ لرم. ته خو وایې چې زه پښتون یم غیرت لرم. ته خو وایې چې زه پښتون یم وروره ګله بدل اخلمه. و پښتونه دغه د میرویس نیکه په وخت کې یو تاجک راته ثابت که ګنې اوس یې درته په هرات کې هم ثابتوم په مزار کې هم ثابتوم په کابل کې هم ثابتوم په پنجشیر کې هم ثابتوم. دا خو د تا خاوره د تا یعنې تا نه نیولې ده یاره. ته شرمېږې نه چې ستا خاوره نیولې. خاوره یعنې ناموس دا خو په چلې نه نیولې ده که نه. د میرویس نیکه په وخت کې یو دانه صفوي سره زموږ جنګ یو تاجک نه و خو اوس هر ځای کې شته. یو بل شی درته ووایم زه د ظاهرشاه په وخت کې یو ډګروال تاجک ثابت که یو جنرال تاجک ثابت که یو رئیس ثابت که وزیران ثابت وزیران پرېږده اوس درته مارشال ثابتوي دا د ستا زوف ده. اوس درته وزیر ثابتوي دا د ستا زوف ده. اوس درته پاچا ثابتوي دا د ستا زوف ده. اوس درته سفیر ثابتوي دا د ستا زوف ده. اوس درته سلګونه جنرالان ثابتوي دا د ستا زوف ده. هغه وخت کې خو نه و دوی. ته راوښیې د ظاهرشاه په وخت کې کوم راوښیې راکړه. زه یو وزیر ثابت که زه یو جنرال ثابت که یو قمندان زه ظاهرشاه دغه ظاهرشاه دا وخت مخکې ده ثابت که راسه. خو اوس یې درته ثابتوي دا په دې معنی چې ته ضعیفه یې وروره. تا نه هر څه اخیستي دي. د غولو نه دې راته مارشالان جوړ کړه خلاص. ورځ تر بلې قوي کېږي همداسې قوي کېږي. اوس بیخي دعوا کوي وطن زماست. برو همین وطن است تو برادر. او تازی جان به احترام میگم برو همین وطن است تو. ولی قبل از اینکه وطن از خود بگویی تو دمی 100 سال یک دستاورد نشان بده.
عکس یک پل نشان بده که جور کردی، عکس یک مکتب نشان بده که جور کردی، عکس یک فاکولته نشان بده که جور کردی، عکس یک فابریکه نشان بده که جور کردی، عکس یک کار خیرات نشان بده. نشان بده که بگویی ما اینمی وطنم است، ما اینی کار کردیم، نه بگو عزیز جان بگو من اینجا زندگی میکنم. گویی هیچ گویی نیست.